بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او نن زه تاسو ته د اډاب فوټوشاپ کورس شروع کوم. ګرانو کتونکو، ډېر وخت بعد زه ستاسو خدمت کې حاضر شوم. څه مشکلاتو وجې نه زه ستاسو خدمت کې حاضرېدلی نه شوم، نو اوس نن نه بعد انشاءالله زه کوشش کوم چې هفته کې یو ویډیو یا هفته کې دو ویډیوګانې اډاب فوټوشاپ باندې انشاءالله جوړې کړم. ګرانو کتونکو، اډاب السټریټر موږ د دې نه مخکې ختم کړ، اوس راغلو اډاب فوټوشاپ ته. اډاب فوټوشاپ او السټریټر کې څه فرق دی؟ اډاب السټریټر هغه چې دی ویکټر بیس سافټویر دی او فوټوشاپ چې دی دا راسټر بیس سافټویر دی. ګرانو کتونکو، په دې ویکټر بیس او راسټر بیس باندې به انشاءالله زه وړوکی غونې کلاس ریکارډ کوم، نو په هغې باندې به ستاسو ښه ذهن خلاص شي. اوس فوټوشاپ څه دپاره استعمالیږي؟ لکه څنګه چې د نوم نه څرګنده ده، فوټوشاپ یعنی د فوټوانو دوکان. فوټوشاپ کې موږ فوټوان جوړولی شو، خپل تصویران جوړولی شو، دغه شانتي تصویر کې څه ایډیټینګ کول غواړو هم کولی شو. په دې کې موږ کمپوزنګ کولی شو. نور هر هغه کار چې موږ په اډاب السټریټر کې کولو موږ فوټوشاپ کې هم کولی شو. خو دومره پورې ده چې دا راسټر بیس دی، هغه ویکټر بیس سافټویر دی. راسټر بیس چې دی دا د پکسلو نه جوړ شوي ایمیج ته وایي، یعنی موږ دې کې چې کوم ډیزاین جوړو هغه به ټول د پکسلو نه جوړیږي. او چې کوم السټریټر و، السټریټر کې به چې موږ کوم کار کولو هغه به په لاین باندې ډیپینډ و. مثلا موږ به چې څونه شیپونه جوړول، موږ به چې څه کار کولو په هغې کې، هغه ټول به په یو لاین باندې روان و. او فوټوشاپ کې داسې حساب نه دی. زه تاسو ته یو څو اګزامپل یې لږ ساعت کې بیا در کوم انشاءالله همدې کلاس کې. نو راځئ چې په فوټوشاپ کې وګورو. دا موږ سره د اډاب فوټوشاپ انټرفیس دی. ګرانو کتونکو، اډاب فوټوشاپ چې کله کولاو کوي تاسو ته به داسې شیپ کې نه وي، یو بل شان شیپ کې به تاسو ته ښایي. لکه زه دا بیا د سره بندوم او بیا دوباره اوپن کوم. زه راځم دلته کې فوټوشاپ اوپن کوم. کله چې دا اډاب فوټوشاپ تاسو خلاص کړئ نو دغه شانتي وینډو راځي تاسو ته. دا په 2019 فوټوشاپ کې لکه دا مسله راځي. ما څونه خیال دی دا انټرنیټ سره کنیکشن غواړي او زما کمپیوټر سره انټرنیټ کنیکټ نه دی، دې وجې نه دا مشکل راځي لوډینګ کوي. د دې دپاره تاسو د اسکیپ بټن ووهئ نو دا به خپل هایډ شي، دې ځای نه به ختم شي. بیا چې کله تاسو اډاب فوټوشاپ ته راننوتلئ نو دغه شان انټرفیس دی. ټولو کې اول په فوټوشاپ کې د اوله کرښه ده، دې ته وایي مینیو بار. دې کې مینیوګانې دي لکه فایل، ایډیټ، ایمیج، لیر، ټایپ، سلیکټ وغیره. بیا دې نه وروسته لاندې چې دا کومه کرښه ده دې ته کنټرولز وایي. کنټرولز دا د هر ټول سره تعلق لري. مثلا که دلته موو ټول انتخاب کوئ نو د موو ټول کنټرولز به تا ته راشي. که زه سلیکشن انتخاب کوم نو سلیکشن کنټرول به تا ته راشي. دغه شان بیا دې کې موږ سره دلته کې ټولز دي د لیفټ سایډ ته. دغه ټولز موږ په دوه قسمه طریقې سره کتلی شو. یو طریقه ښه دا ده چې په دغه کرښه کې موږ ته ټول یو شان وښیي، خو بله طریقه دا دلته کې وګورئ موږ ته یو داسې واړه واړه غشي شان جوړ کړي. په دې چې کلیک ولګوئ نو دا موږ ته داسې دوه کرښو کې ښیي لکه پخواني فوټوشاپونو کې به چې ول. اوس دا لیټسټ دی نو په دې کې هم دا آپشن ورکړی دی. زه خپله داسې قسم شیپ کې استعمالوم فوټوشاپ. بیا موږ سره په دې کې دلته کې پینل دي چې دې ته کلر پینل وي، سواچز او لیر وغیره، څنګه چې موږ اډاب السټریټر کې ویلي هغه شان دې کې هم دي. بیا موږ سره په دې کې یو څو پریسیټ هم شته دی. مثلا 3D کې کار کول غواړئ نو د 3D تاسو انتخاب کړئ نو تاسو به د 3D سره متعلق څومره شی نه دي هغه راولي. او که نه تاسو ګرافیک اینډ ویب د انټرنیټ ویب سایټ دپاره کار کوئ نو هغې لپاره دا کولی شي. نو دې کې دا مختلف قسمه سکرینونه موډونه دي موږ سره. خو زه غواړم چې اسنشل مثلا زه بالکل ډیزایننګ دپاره استعمالوم یا مختلف کار کوم چې ډېر هر قسم کار پکې راځي نو هغې لپاره اسنشل استعمالیږي. نو ګرانو کتونکو، کله ناکله زموږ نه په غلطۍ کې دا ټولز دې منځ ته راشي، یا زموږ په کار وي دې منځ ته یې داسې ځان ته راولو، دلته کې یو ځای ته وړو بل ځای ته وړو، بیا غواړو چې واپس دا خپل ځای ته لاړ شي نو څنګه به وړو؟ یا داسې دا پینل یې موږ راوړې داسې دې خوا هم کېښودلې
یاران داسې اوپن شو ورک شو غاب شو کراس بټن مو ولا ورک شو رانه نو دا موږ څنګه بیرته راوړو یا دا کنټرولز رانه ورک شول نو دا موږ نه ورک شو مثلا دا ټولز موږ نه کټ شو داسې او دا موږ بیرته څنګه راوړو یو طریقه خو دا ده چې د وینډو ته راشي او دلته ورک سپیس ته راشئ ورک سپیس کې وګورئ دلته لاندې لیکلي ریسیټ اسینشل چې دلته کوم یو انتخاب وي دي موډونو کې نو هغه به دلته لیکلی وي ورسره مثلا دا 3D انتخاب دی دلته نو ګورئ اوس دلته راشي دلته به 3D ورسره لیکلی دا ریسیټ 3D نو زه اسینشل باندې کلیک کوم ګورئ زموږ هغه هر څه لاړل زه راځم ورک سپیس ته ورک سپیس کې ته ریسیټ اسینشل باندې کلیک لګوم دی به یې راته اسینشل چې په کوم حالت کې د کمپنۍ نه راغلی هغه شانتي راته جوړ کړو او دلته هم کولی شو دې ته راشي او ریسیټ اسینشل باندې کلیک کړي نو دی به ریسیټ کړي دغه شان د اډاب فوټوشاپ کمپنۍ نه موږ ته دا اسینشل راغلی دی نو اوس زه غواړم چې دا خو زما داسې نه دی پکار زه ځان ته خپله جوړوم نو زه داسې کار کوم چې د لرن چې دی دا دې زه روباسم او کټ کوم ډیلیټ کوم له لایبرري م ترې وباسم ډیلیټ کوم نو دا نو شیونه زما په کار راځي دغه هسټري ده هسټري انشاءالله دې باندې موږ ځان ته کلاسونه وایو هسټري ډېر مهم شی دی دا به بیا وایو انشاءالله دا هم زه روباسم کټ کوم هرې کوم یې دیدنې دا چې کوم پاتې شو دا زما د استعمال دی دا ډېر زیات استعمالیږي دا زه پرېږدم په دې حالت کې نو یو طریقه یې دا ده چې دا په دې غشو باندې کلیک کړي نو داسې دننه بیا درته ښیي که داسې نور هم نږدې کولی شئ نو داسې او که نه اوپن غواړئ نو داسې ځان ته اوپن هم پرېښودلی شئ نو یو طریقه یې دا ده اوس مثلا دا پوره پینل د نه داسې دې خوا منځته شتې بیرته اوس هغه ځای ته وړل غواړئ نو همدې ځای نه یې بیرته ورسوئ تر هغې پورې مه پرېږدئ څو پورې چې دغه شی دې کونج ته نه یې رارسولی داسې راځئ تر هغې پورې چې دغه شی دې کونج ته ورسېږي ګورئ دا ځای به تاسو ته نیله غوندې وښیي بیا پرېږدئ نو دا به خپله دې ځای پورې ونښلي دغه شان د دې ټولو طریقه ده بیا راځو موږ فایل ته فایل نه نیو ته راځو اوس په دې کې موږ هېڅ قسمه کار نشو کولی یو خبره یاد ساتئ د فوټوشاپ کې چې کوم ایریا کومه علاقه کې چې موږ کارونه کوو کوم ځای کې چې موږ کار کوو ایډیټینګ کوو یا ډیزاینینګ کوو هغې ته کنوس وایي او په اډاب ایلسټریټر کې ورته آرټ بورډ ویلې په دې کې دومره فرق دی نو زه اوس کنوس کولاولو لپاره راځم فایل ته او په نیو باندې کلیک لګوم چې یو علاقه موږ ته انتخاب که دومره ځای مثلا زه یو دیوال لپاره ډیزاین جوړوم مثلا د یو سکول لپاره ډیزاین جوړوم نو هغوی تاسو ته به سایز درکړی مثلا موږ ته په 10 میټر اوږد او 2 میټر پلن ډیزاین جوړ کړه چې پکې زموږ د مدرسې یا زموږ د جومات اشتهار وي نو هغې لپاره موږ بیا کنټرول ان ته راځو او دې ځای کې ورته موږ خپل سایز برابرو نو کنټرول ان هم چې ووالو د دې شارټکټ کنټرول ان دی یا فایل ته رالو نیو ډاکومنټ باندې کلیک ولګو نو دا وینډو موږ ته کولاوه کي بیا موږ کې دې سره دې کې ټولو کې مخکې چې موږ سره دی هغه دی ریسنټ دا هغه فایلونه دي چې ډېره مخکې موږ کولاو کړي موږ پکې څه کار کړی نو هغه اوس موږ ډېره مخکې دا څو پیپرې پکې کولاوې کړې وي نو هغه دا دی ماته دلته شو کوي هغه سایزونه بیا موږ سره دې کې سیف دی سیف هر هغه سایزونه دي اوس مثلا دې ځای کې ما یو سایز ورکړ داسې مثلا د عکسونو کار کوم د فوټوانو فوټوګرافي دی زما نو هغې کې د پاسپورټ سایز یا دا شانتې د ویزې سایز او دغه شانتې د کارډ سایزونه ما دلته ځان سره جوړ کړم مثلا د یو دا اوس د یو تصویر سایز دی دا ټول سیټینګ ما هغې دپاره وکړه زه دلته راغلم وګورئ دلته کې موږ سره سیو آپشن دی نو دې سیو باندې به زه کلیک ولګوم مثلا دې له زه نوم ورکوم پاسپورټ فوټو دا نوم مې ورته ورکړو دې باندې سیو باندې مې کلیک ولګو نو ګورئ دا موږ سره سیو کې سیو کراته ګورئ دا ریسنټ و بیا موږ سره سیو ته چې راشئ ګورئ پاسپورټ فوټو په نوم باندې دا فایل موږ سره سیو شو اوس که ته غواړئ چې دا سایز کلو کړي نو دې باندې کلیک کړي دا به درته کلو کړي دغه شان د فوټوانو دپاره ځان ته موږ ته دي فوټوشاپ والا ریډیمیډ دا سایزونه راکړي داسې پرنټ دپاره چې کوم ټوله دنیا کې زیات استعمالیږي کوم سایزونه هغه سایزونه راته موږ ته په دې کې راکړي دي دغه شانتې آرټ اینډ السټریشن دا آرټ لپاره پوسټر موسټر پکچر یو شی بل شي هغې لپاره او ویډیو ویب دپاره ویب ډیزاینونو لپاره دغه شانتې دا ټول موږ سره دې ځای کې نو زه راځم دلته کې جسټ A4 پیج انتخابوم د
آرټ اینڈ ایلسټریشن ته راځم په دې کې پرنټ ته راځم پرنټ کې د A4 پیج انتخابوم ها بیا موږ سره په دې کې دلته کې تاسو به پوه شوي دي چې موږ د فایل ته نوم ورکوو موږ فایل مثلا زه دا ډیزاین د سکول دپاره جوړوم هغې سکول نوم به دلته لیکم اوس زه مثلا یا فرست کلاس لیکم فرست کلاس مو ولیکو نو دا زموږ د دې فایل نوم به شي بیا موږ سره وید دی وید مثلا زه خپلې خوښې ورکوم سایز مثلا میټرو کې موږ د چا سایز راوړو چې دا میټرو کې راته 2 میټر کې نو دا دی دې کې میټر غالبا نشته سانتي میټر پکې شته خو 100 سانتي میټر یو میټر وي مثلا چا راته ویلی چې 15 میټره موږ ډیزاین دی نو 1500 کا ولیکه دلته لاندې هایټ یې څومره وي اوچتوالی 2 میټره پوه شئ نو دا زموږ سایز شو بیا دا ډیزاین کوم قسم پکار دی داسې ولاړ پکار دی او که ملاس نو ملاس ولاړ غواړي ولاړ به کړي درته چې ملاس غواړي ملاس به کړي او دا آرټ بورډ آپشن موږ ته اوس فوټوشاپ کې نوی راکړی دی نور د نه مخکې یو څو فوټوشاپونو کې هم و خو هغې نه مخکې فوټوشاپو کې د آرټ بورډ آپشن نه و که غواړئ چې زما دا کانواس نه دی پکار آرټ بورډ سټایل کې درته ښیي نو آرټ بورډ سټایل کې به درته ښیي خو زموږ دا نه دی پکار فلحال بیا موږ سره ریزولوشن دی ریزولوشن موږ په ایلسټریټر کې هم بیان کړی و خو تفصیل سره ریزولوشن په اډاب فوټوشاپ کې ډیر مهم دی په اډاب ایلسټریټر کې ریزولوشن که نه وي نو دونه مهم نه دی په اډاب فوټوشاپ کې سایز ورکول ډیر مهم دی ځکه تاسو یو ډیزاین جوړ کړ او هغې سایز هم وړوکی ورکړی او بیا وروسته د هغې سایز غټوئ نو دا پیکسلیټ کېږي خرابېږي به او که چېرته ایګزیټ سایز ښه برابر سایز هم ورته ورکړه نو بیا به تاسو ته پکې وروسته مشکل نه وي نو دې وجې نه مخکې نه ښه صحیح سایز ورکوئ بیا یو ډیزاین جوړوئ نو ریزولوشن مطلب دا دی مثلا دلته کې ما لیکلي ریزولوشن 300 پکسل پر انچ مثلا 300 ریزولوشن دی په 300 پکسل دي په 1 انچ کې مثلا 1 انچ کې دی 100 پکسل وي پکسل باندې انشاءالله موږ پوره ډیټیل سره یو کلاس وایو بیا پکسل وی یو ډاټ ته کې ډاټ ته پکسل وی نو دی وی په 1 انچ کې د 100 پکسل راشي زور ته 300 پکسل دی راشي نو په 1 انچ کې چې 300 پکسل یې کنه نو دا خو به خامخا کوالټي خوي څومره چې پکسل کمیږي هغه به کوالټي کمیږي که یو سکرین دپاره تاسو ډیزاین جوړوئ نو بیا نارمل 2 یا 100 دغه هم کافي ده او که نه پرنټینګ لپاره جوړوئ نو بیا 300 نه کموئ او که چېرته ستاسو د ډیزاین سایز ډېر زیات وي مثلا 10 میټره اوږد وي یا 10 ګزه اوږد وي نو دومره غټ ډیزاین لپاره بیا ریزولوشن کم ورکوئ 50 هم کافي دی 2 هم کافي دی 100 هم کافي دی د 300 د ریزولوشن هم ورکه او د سایز د ډیزاین ډېر زیات لوی دی نو بیا دا تاسو ته مشکلات وښیي بیا راځو موږ سره دلته کې کلر موډز دي اوس ته ډیزاین کم کلر کې کوي مثلا رنګینې کې د RGB چې دی دا ما په ایلسټریټر کې غالبا بیان کړی RGB چې دی دا 3 رنګونو نه جوړ شوي رنګونه دي په دنیا کې ټولو کې زیات رنګونه د RGB دي سور شین او تور د دې 3 رنګونو نه جوړ شوي رنګونو ته وایي RGB او دا ډېر زیات بې تحاشه زیات رنګونه دي دا استعمالیږي د سکرین دپاره ځکه چې RGB دې کې داسې رنګونه دي چې هغه په عام استعمال کې نشته مثلا دنیا کې شته دی نه په دنیا کې هغه رنګ پیدا کېږي نه مثلا دوسته دا یو داسې رنګ تا په دې کې ورکړه چې بیا هغه ته پرنټ کړې نو پرنټر دې نه پېژني چې دا اوس کوم قسم رنګ دی دې وجې نه که پرنټ دپاره کار کوئ نو CMYK استعمالوئ CMYK د 4 رنګونو نه جوړ شوي رنګونه دي دا په ټولو پرنټرو کې د دې رنګونه پیدا کېږي خو RGB چې دی دا صرف سکرین دپاره استعمالیږي که یو شی په سکرین باندې ښودل غواړئ مثلا د انټرنیټ باندې اشتهار ورکې یا دغه شانتې فیسبوک کور جوړې ځان ته یا داسې نور څه شي ډیزاین جوړول غواړئ نو هغې دپاره بیا RGB تاسو استعمالولی شئ که نه پرنټینګ لپاره CMYK استعمالوئ بټ میپ ګرې سکیل او لیب کلر دا ټول به بیا خپل ځای کې وایو دونه مهم نه دي او دا 8 بیټ او 16 بیټ دا ټول به انشاءالله ایډوانس لیول ته چې کله ورسېږي بیا ووایو بیکګراؤنډ کلر
دا د بیک ګراوند کلرونه دي موږ چې کم سایز واخلو نو هغې ځمکه د کم رنګ کې وي سپینه دي وي توره دي وي او که نه خپل رنګ او قسم رنګ ورکوي نو ورکولی شي سپینه زما په خیال سپینه صحیح ده ځکه که ټرانسپیرنټ کول غواړو موږ وروسته نو بیا موږ کولی شو چې ټرانسپیرنټ ایډوانس آپشن سره یا په ایډوانس لیول سره ګورو زه راځم کریټ باندې کلیک لګوم نو موږ ته دا سایز راوست دا سایز دلته جوړ کړو او موږ ته دا ځای کولاو کړو ګرانو کتونکو یاد ساتئ په اډاب فوټوشاپ کې تاسو د دې ځای نه بهر کار نشئ کولی دا څومره ایریا څومره ځای چې تاسو ته سایز کې ورکړی هغه عمره تاسو دا دلته ښکاري د دې نه بهر کار نشئ کولی ځکه موږ ورته ویل چې موږ ته دومره علاقه اکټیو کا دومره علاقه راته فعال کا چې موږ پکې کار وکړو نو دونه علاقه راته فعال کړې ده اوس په دې کې موږ کار کولی شو که موږ په دې کې برش استعمالوو سلیکشن یې پکې کوو چې څه پکې کول غواړئ کولی شئ په دې کې تاسو ټولو کې مخکې زه راځم په د ټولز نه مخکې دغلته راځم موږ سره د دې کې د کلر یو څو آپشنې دي دې ته راځم زه تاسو ته دا لږ رازوم کوم موږ سره په دې کې دا فورګراوند کلر دی دا تور رنګ چې پکې ښکاري بیا او دا لاندې موږ سره بیکګراوند کلر دی فورګراوند کلر دا داسې دی لکه مثال به درته زه درکړم تاسو سره یو دوه قلمونه دي یو سور رنګ قلم دی یا پن یا در سره یو تور رنګ دی نو دواړه رنګونه تاسو کله یو استعمالوئ او کله بل استعمالوئ دقه مثال دی د دې اوس مثلا تاسو غواړئ چې تور رنګ استعمال کړئ نو د یو ځای کې استعمالولی شي سپین رنګ استعمال کړئ نو هغه هم استعمالولی شي بیا د دې بیکګراوند یو څو کارونه نور هم موږ سره شته چې هغه موږ بیا انشاءالله وخت سره وایو ښه ډیټیل سره به انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو پوه کړم خو دا رنګونه مثلا دلته کې زه غواړم یو رنګ واچوم نو په دې باندې به موږ په اډاب ایلسټریټر کې 2 ځل کلیک لګوو دې ځای کې به صرف یو ځل کلیک کوئ مثلا دې کې زه سور رنګ اچوم لاندې بیکګراوند باندې یو ځل کلیک لګوم او په دې کې زه ځان ته دا رنګ اچوم نو زما خوښه ده چې کوم رنګ استعمالوم هغه استعمالولی شم او که زه دې له پاسه ګورئ د هغه شیشان جوړ کړي په دې غوښو باندې کلیک کوئ نو دا سور د بیکګراوند ته ویسي او هغه نیله رنګ کې راته بره فورګراوند ته راوړو او که نه تاسو وایئ چې دا زما نه دی خوښ بس خپل حالت ته دې لاړ شي نو لاندې دلته موږ سره ډیفالټ بټن هم ده چې په دې کلیک کوئ نو دا به خپل حالت ته درته بیرته راولي زه اوس راځم د ټولز نه شروع کوم ټولو کې مخکینی ټول موږ سره چې دی هغه دی موف ټول په اډاب ایلسټریټر کې چې موږ څنګه ویلي وو هغې ته موږ دې ټول ته سلیکشن ټول ویلی نو موف ټول څه لپاره استعمالیږي دا موږ مقه شان د بلکل د اډاب ایلسټریټر غوندې استعمالیږي د یو لیر انتخابولو دپاره یو ځای نه بل ځای ته موف کولو دپاره استعمالیږي وړوکي کول غټو کولو لپاره روټیټ کولو لپاره ټول لپاره دا استعمالیږي نو دې ټول پوهېدلو له مخکې زه تاسو لپاره یو څو لیرې په دې کې جوړوم بیا دې سره څنګ کې موږ سره یو بل ټول دی چې هغې ته وایي ریکټینګل مارکیو ټول ریکټینګل مارکیو ټول زه انتخابوم راځم دلته اوس زموږ دا ټوله علاقه موږ سره اکټیو ده فعاله ده په دې کې موږ ټول ځای کې کار کولی شو نو دا برش راخلم راځم دلته ګورئ چې کوم ځای کې اوس زه وغواړم هغه ځای کې زه کار کولی شم خو زه چې غواړم چې دغه نه مخصوص علاقه کې مثلا زه دومره سلیکشن ورته کوم دومره یا دومره سلیکشن ورته کوم زه غواړم صرف د په دې کې دا برش کار وکړي راته نو زه دا برش راخلم ګورئ دې ځای کې زه هم دلته کې کار نه کوي چې دلته راشم دې ځای کې کار کوي نو اوس موږ ته دا سلیکشن دومره علاقه موږ ته فعاله کړه دونه علاقه یې موږ ته اکټیو کړه نو سلیکشن دې دپاره استعمالیږي بیا سلیکشن کې موږ سره ګورئ چې موږ سلیکشن انتخاب کړي دی کې موږ سره ډېرې اپشنې راغلې دا دي زه غواړم چې دا هم تاسو ته وښیم مثلا زه یو دومره دا دونه سلیکشن مې ورته وکړ یا دا دومره سلیکشن مې ورته وکړ یو دم زما ذهن کې راغله چې نه دا دونه سکرینو سره نور هم یو ځای کوم دونه علاقه نو چې زه دا سره یو ځای کوم هغه مخکینی سلیکشن ختم شو زه غواړم چې هغه دې هم ورسره شي نو هغې لپاره موږ بیا دلته کې دا
دویم نمبر چې کوم add to selection دی نو دا زه انتخابوم بیا راځم دا ورسره کوم نو ګورئ دا مو سره یو ځای کړي که زه بل جوړ کړم هغه به مې وي بل جوړ کړم هغه به مې وي ګورئ شاته تلو دپاره بیرته کنټرول زیډ استعمالیږي دې نه مخکې فوټوشاپونو کې به یو ځل کنټرول زیډ استعمالېده بیا هغې نه چې نور هم شاته تلل غوښتل تاسو نو کنټرول الټ زیډ به مو وهلو انډو دپاره نو بیا موږ اوس دا ډېر زیات شو زه غواړم چې دا کم کم کړو نو دې لپاره به دا دریم نمبر انتخاب کړي او داسې دا سلیکشن به دومره کم کړي ګورئ ستاسو اکټیو علاقه یې درته دومره کمه کړه بیا موږ سره په دې کې دلته دی انټرسیکشن مثلا د دې مطلب دا دی اوس دا یو سلیکشن شوی دی زه دا بل سلیکشن جوړوم په دې کې چې د دې دواړو مابین کې دا کم علاقه ده د انټرسیکشن معنا دا ده چې دا منځنۍ علاقه یې پرېږده شاوخوا ډیلیټ کړه چې زه دا څنګه پرېږدم ګورئ او موږ دا انټرسیکشن انتخاب کړی نه دی دا انتخابوم راځم او دلته ګورئ دا منځنۍ علاقه به یې پرېږدي شاوخوا یې راته ډیلیټ کړه دا یې هم ډیلیټ کړه او دا یې هم راته ډیلیټ کړه نو بعض اوقات موږ دا ډېر ډسټرب کوي ډېر وخت زموږ ضایع کوي دلته راځو بیا سلیکشن کوو یو شی کوو بل شی نو د دې نه اسانه شارټکټ یې به درته وښیم مثلا موږ دا دونه سلیکشن یې وکړې زه غواړم چې دې سره لږ نور هم یو ځای کوم نو شفټ بټن ونیسه دغه شان درسره نور هم یو ځای کړه دا ګورئ درته سره یو ځای کړه چې الټ ونیسي بیرته یې ډیلیټ کول غواړئ نو بیرته به یې درته ډیلیټ کړي شفټ او الټ دواړه ونیسئ نو بیا راسئ انټرسیکشن کار دې اخیستلی شي تاسو دا د دې شارټکټ یې دي موږ سره ښه سلیکشن یې څه دپاره استعمالیږي ډېره مخکې دا کنټرولز به خلاص کړم بیا به تاسو ته د دې استعمال وښیم په دې کې موږ سره دلته فیدر دی دا فیدر څه دپاره استعمالیږي دا فیدر استعمالیږي ګورئ زه اوس مثلا دلته کې دا ما جوړ کړه اوس په دې کې زه کلر اچوم کلر به پکې څنګه اچوم یو خبره یاد ساتئ زما تاسو ډېره زیاته مهمه خبره ده اوس مثلا که زه اوس ما دا دونه زه اکټیو کړو ځان ته په دې کې زه دا رنګ واچوم مثلا دا رنګ به کې ما واچو دا مې ډک کړه د رنګ نه اوس زه غواړم چې دا تور رنګ راوړم دې کونج ته نو دا راوړلی نه شم زه چې راوړمه دا ورانی کوي دا اوس سلیکشن دی ځکه ځي او بل لاندې بیکګراونډ رنګ چې دی سپین انتخاب دی ځکه دلته کې دلته نه موږ دا ځای داسې شو لکه دام چې شلولی دا ځای دې نه وشکولو اوبه یې راوړو که دې ځای کې مثلا بل رنګ انتخاب و نو دا به بیا تاسو ته هغه رنګ ښودو مثلا زه دلته راځم او دلته دا سور رنګ ورکوم اوس زه دا دې ښه وړم بره ګورئ دی راته دا لاندې بیکګراونډ یې راته وشکولو لاندې ځمکه ښکاره شوه خو زه یم چې لاندې دا بیکګراونډ هم دقسې روغ پاتې وي دا دې وخوځوم نو دې دپاره موږ ته پکار ده چې د کار نه مخکې اوس مثلا دا دومره دلته کې زه اوس په دې کې سلیکشن کوم داسې دې نه مخکې موږ راشو دلته کې نوی لیر واخلو د نیو لیر باندې کلیک ولګوئ نو تاسو ته به دلته کې وګورئ دا د نوی لیر درکړه لیر 1 په نوم باندې هغه بیکګراونډ نه تاسو ووتئ اوس راشئ په دې کې کلر واچوئ رنګ پکې واچوئ څه چې پکې اچول غواړئ مثلا دا بل رنګ پکې واچوئ داسې بل رنګ هم پکې واچولو اوس سلیکشن نه هم وتلی اوس غواړئ چې دا یو ځای نه بل ځای ته ویسئ نو وړلی شئ ځکه دا اوس موږ سره بل لیر دی د دې مثال داسې دی لکه موږ اوس مخامخ دیوال دی او په دیوال باندې برش راواخلو او یو رنګ هم پکې استعمال کړی او بس هغه دیوال باندې وهو نو آیا دا رنګ اوس مثلا یو سور رنګ موږ دیوال ته ورکړو موږ دا سور رنګ بیرته هغې نه لرې کولی شو نه ځکه دا خو موږ ډایرکټ په دیوال باندې کار وکړو او زه لاړم یو شیشه مې راوړه د دیوال د پاسه مې ولګوله تاسو بیا تور رنګ دې شیشې ته ورکړه نیمې شیشې ته هم تور رنګ ورکړو تاسو دا نیم رنګ خوښ نه و دا شیشه لرې کې لاندې ځمکه مخه شانتې ده نو د دې لیر مثال د یو شیشې په شانتې دی د دې دپاره موږ یو نوی لیر چې والو دا داسې ده لکه یو نوې شیشه چې موږ واغسته نو زه راځم اوس دلته د سلیکشن په ذریعه باندې دونه سلیکشن کوم او بیا راځم زه په دې کې کلر اچوم د کلر اچولو لپاره موږ سره ډېرې طریقې دي یو طریقه دا ده د ګریډنټ ته راشي په دې کې موږ سره دلته دی پینټ بکټ ټول دا راواخلئ په دې فارګراونډ کلر کې چې کوم رنګ وي مثلا زه دلته کې ورته دا شین رنګ اخلم او په دې کې اچوم ګورئ شین رنګ مې دې کې واغسته او په دې صرف کلیک کې هغه رنګ به درته پکې واچوي درته سلیکشن کې دننه بله طریقه موږ سره د دې رنګ اچولو دا ده چې په دې کې تاسو کلر واچوئ مثلا زه باقي ټول ته نه ځم
ډایرکټ په دې کې زم چې یو رنګ دی راته پکې واچوي. نو رنګ اچولو لپاره موږ کنټرول ډیلیټ استعمالو او بل دی آلټ ډیلیټ. آلټ ډیلیټ د فارګراوند کلر په دې کې راته اچي. آلټ ونیسه او ډیلیټ بټن یا بیک سپیس بټن ووهه دا به پکې درته واچوي. ګورئ فارګراوند کلر یې واچولو راته پکې. بل شارټکټ موږ سره د لاندې کلر دی. دې لپاره کنټرول ونیسه او ډیلیټ بټن ووهه نو دا لاندې د بیکګراوند کلر به پکې درته واچوي. نو دا موږ سره د دې شارټکټ دي. زه اوس راځم په دې کې یو کلر اچوم. مثلا آلټ ډیلیټ سره مې پکې شین کلر واچول. نو ګورئ موږ ته دا رنګ دلته کې سلیکشن ټول ته راځم او دې کې ګورئ ګورئ ډي سلیکټ دی. دا ووهئ نو دې نه به سلیکشن ختم شي. موږ دې ته نوی لیر اغوستی و نو د هغې سورانۍ نه کې زه غواړم دا دلته پاس دې ځای ته راوړم. ګورئ موږ ته دې باونډریانې اوس ښیي لکه چې موږ دلته ورته کړي دي شو ټرانسفورم کنټرولز. که دا چیک بند وي نو تاسو ته به د دې باونډریانې نه ښیي. نو دا ځان ته انتخاب ساتئ چې تاسو ته پته لګېږي. بل دلته موږ سره سلیکشن دی دا په موف ټول کې دي دا آپشن دا کنټرولز. دا آټو سلیکټ چې دی دا استعمالیږي مثلا دې ځای کې موږ سره 3 لیرې دي. په کوم لیر چې موږ کلیک کوو هغه لیر انتخابېږي راته. نو دا د دې آټو سلیکټ انتخاب د دې آټو سلیکټ کمال دی. مثلا داسې 3 دانې ما نور هم جوړ کړي داسې. ګورئ چې زه په کوم باندې کلیک لګوم هغه انتخابېږي. دا د چا کمال دی د دې آټو سلیکټ. آټو سلیکټ زه لرې کوم ګورئ دا ژر انتخاب دی. زه په دې کلیک لګوم دا نه انتخابېږي هماغه ژر خوځېږي راته. دا د دې کمال دی. نو زه دې بیا دې ته زه وروسته راځم سلیکشن نه وروسته. بیا موږ سره دې کې دا فیدر باندې موږ خبره کوله. دا فیدر کې ما سلیکشن وکړو. مثلا فیدر کې زه دې ته ورکوم شل فیدر ورکوم او انټر مې کړ. بیا زه سلیکشن ته راځم او دلته بیا سلیکشن کوم. نو ګورئ دی موږ ته راوند ډیټ کوو. اوس زه دې کې آلټ ډیلیټ باندې یو رنګ اچوم. ګورئ مینس کې هغه رنګ ښه فل دی. څومره چې کنج طرف ته ځي سیټ طرف ته رنګ ځي نو هلکه کېږي بیخي اخره کې ختم شوی. فیډ غوندې که دا رنګ دې ځای نه فیډ کېږي تر دې ځای پورې ختم شو اخره کې دا رنګ موږ ته. نو دا دې دپاره استعمالیږي دا فیدر. اوس د غواړئ اوس که موږ هر څومره دا مثلا زه ډیلیټ کوم دا سلیکشن راځم دلته نوی لیر بیا اخلم او بل سلیکشن کوم. د کې منا سره راوند دی. نو دا بیرته ختمولو لپاره به تاسو دا کنټرول ډي ووهئ یا دې باندې رایټ کلیک کوئ دې سلیکشن باندې د پاسه رایټ کلیک کوئ او دا ډي سلیکټ کوئ سلیکشن به ختم شي. یا کنټرول ډي د دې شارټ مثلا دا سلیکشن هم کنټرول ډي ووهئ سلیکشن به ختم شي درته. بیا دلته راشئ دلته دا 0 کوئ چې 0 هم که بیا دې نه بعد تاسو سلیکشن وکړئ نو ستاسو هغه فیدر به دې نه ختم شي. بیا موږ سره په دې کې نور څو آپشنې هم دي. دلته کې موږ سره د دې سټایلونه دي. مثلا نارمل په دې دی ګوره چې موږ کوم ځای نه دې ځای نه خوښه ده دومره نرۍ کرښه وهل غواړو نو وهلی شي داسې وهې. کوم قسم چې ستا سلیکشن خوښ وي هغه شانتې وکړه. نارمل کې دا دي. او فکس ریشو دا ده اوس مثلا ود او هایټ دواړه یو برابر که مثلا 1 په 1 که زه اوس که هر څونه بل طرف ته ځم ګوره دې طرف ته راښکمه دا به همغه 1 په 1 کې راته سلیکشن کوي. مثلا 1 انچ داسې دی نو 1 انچ به داسې وي. که 1 ګز دومره اوږد وي نو 1 ګز به داسې اوږد وي. 1 په 1 کې راته فکس کړم. نو دې دپاره استعمالیږي. او که زه ورته دلته ولیکم چې 2 بای 1 نو دا به راته ګوره که زه هر څومره 4 راولم نو دا به همدقسې اوږد راځي. ځکه موږ هغې ته ویلي چې دا حصه راته 2 برابره کړه او دا حصه د 1 برابر کړه راته. نو دا دې دپاره فکس ریشو دپاره استعمالیږي. او بل موږ سره په دې کې دی فکس سایز. په دې کې موږ دته وویلې چې 64 پکسله وید ورکه ورته او 64 پکسله ورته هایټ ورکه. نو څنګه دلته بس کلیک که دا سایز به درته تیار اچولی. دا فکس سایزونو دپاره استعمالیږي. مثلا زه دې ته یم چې دا مثلا 15 خو نه دلته به ورته زه ولیکم 1 انچ IN سره لیکم او دلته ورته لیکم زه 2
IN یعنی انچه. اوس راځم دلته کلیک لګوم. ګورئ یو په 2 انچو کې راته موږ ته دا سایز ورکړل. نو دغه شان کارونو دپاره موږ دا استعمالوو. بیا موږ سره په دې کې سلیکټ اینډ ماسک دی. سلیکټ اینډ ماسک باندې به انشاءالله ځان ته مستقل یو ورځ سبق وایو انشاءالله. ځان ته یو کلاس په دې باندې ریکارډ کوو. بیا په دې کې موږ سره لاندې الیفټ مارکیو ټول دی. دا د ګول سلیکشن لپاره استعمالیږي. مثلا داسې ګول سلیکشن ستاسو پکار وي او آل ډیلیټ سره پکې رنګ واچوئ. نو تاسو ګورئ لیر ورته اغوستی دی نو ځکه دا موږ یو ځای نه بل ځای ته موو کولی را موو کولی شو. او که دا سلیکشن نوې لیره مورته نه وي هغسې نو بیا تاسو دا نشئ موو کولی. نو په دې کې هماغه آپشن دي کومې آپشن چې موږ سره په دغه کې وي دا ریکټینګولر مارکیو ټول کې الیفټ مارکیو ټول کې هم دا آپشن موږ سره شته دي. مثلا دلته کې ټول هغه آپشن دي صرف د انټي الیاس پکې زیات دی. انټي الیاس د دې دا کار نه دی چې دا موږ ته لږ غوندې بلر شانتي کي. نور څه کمال پکې نشته دی. په دې باندې به انشاءالله کله تاسو ته پریکټیکلي وښیم. اوس زموږ کلاس ډېر زیات اوږد شو دې وجې نه زه غواړم چې دا کلاس را غونډ کړم باقي. نو اوس دا کوم کار چې موږ وکړو د دې کار په ذریعه باندې یو ډیزاین یا یو فوټو تاسو ته په دې کې جوړول غواړم چې تاسو د پریکټس دپاره کار پیدا شي. نو زه راځم دا دلته نه بندوم. په دې موو ټول کې موږ سره دلته کې د سلیکشن ټول کې موږ سره څو آپشنې پاتې شوې. په دې کې موږ مثلا دا فکس ریشو نه زه ختموم نارمل ته. بیا راځم دلته مثلا دا سلیکشن ما وکړو. په دې کې چې رایټ کلیک کې که نه دا بله بټن د ماوس ووهئ نو موږ سره د ډس سلیکټ دی. دا خو تاسو ته ما وویلی دی سلیکشن ختموي. بل موږ سره دی سلیکټ انورس. بل موږ سره فیډر دی. بل سلیکټ اینډ ماسک دی. سیو او دا سلیکشن هغه دونه ضروري نه دي. دا ډېر سلیکټ موږ ویلي سلیکټ انورس چې دی دا اوس مثلا موږ دا علاقه اکټیو کړې ده که نه. دا په دې کې اوس ما هغه راغله ما دا برش نو دې ځای کې زه کار کولی شم. صرف زه غواړم چې نه دا کوم ما انتخاب کړی دا راته پرېږده دې نه بهر راته اکټیو کړه. نو دې باندې رایټ کلیک کړه سلیکشن باندې راشي. ګورئ یاد ساتئ کوم ټول چې انتخاب وي هغه ټول آپشنې به راځي. چې کوم نه انتخاب هغه به نه راځي. نو زه اوس دلته راځم کنټرول زیډ ځم بیا راځم دې باندې رایټ کلیک کوم او سلیکشن کوم بیا رایټ پې کلیک راکوم. اوس راځم سلیکټ انورس ته. نو زمونږ دی نه بهر علاقې راته اوس زه ګور دننه کار کوم نه کېږي چې بهر وځم کار کوي برش اکټیو شو فعال شو زمونږ بهرنۍ علاقه. دا دې دپاره استعمالیږي. دا واپس راځم او دا سلیکټ انورس کوم بیرته موږ دننه شو. د دې شارټکټ دی کنټرول شفټ آی دا سلیکټ انورس ورته غالبا سره لیکلي دي. ما دې موس کې لږ فرق هم دی. خو بیا فیډر دا فیډر او دا فیډر یو شی دی. خو فرق په دې کې دومره دی چې هغه فیډر دی که هغه په ټولو سلیکشنو باندې اپلای کېږي. اوس دا چې موږ کوم دا سلیکشن وکړو دې کې د فیډر ورکړه نو دا صرف هم په دې باندې اپلای وي نور باندې به اپلای نه وي. او که په دې نه بعد بل سلیکشن کې هغې باندې به کار نه کوي. بیا سلیکټ اینډ ماسک دا بیا وایو انشاءالله. او بیا کاپي وي لیر وي یا کاپي دا د دې د لاندې مثلا یو څه شی عکس دی هغې نه کاپي اخیستل غواړئ. مثلا دلته زه راځم یو فوټو ته زه خپل فوټو په دې کې کولاوم. ما یو دا فوټو به کې کولاو که. اوس زه غواړم په دې کې د ګورې دا سلیکشن ما وکړو. زه غواړم دونه تصویر چې دی د دې نه راته کاپي واخله مثلا یا دومره دونه نه کاپي والم. دې باندې رایټ کلیک که او دلته راشه لیر وي یا کاپي واخله ته نو دې نه راته کاپي واخسته. دلته راځم دا لاندینی بیکګراونډ هایډ کوم نو ګورئ موږ ته دومره تصویر دې نه واخیست. دغه شان دی بیا وروسته سلیکشن چې موږ مکمل ختم که بیا به د سلیکشن په ذریعه باندې چې موږ کوم سلیکشن وکړو بیا هغې نه کاپي اخیستلو لپاره موږ دا استعمالوو. په دې کې نورې آپشنې هم شته دی هغه ډېر ضروري نه دي هغې نه به تېر شو. ګرانو کتونکو زما دا کلاس چې دی خپلو ملګرو دوستانو سره شیر کړئ او زما که دا چینل اوسه پورې تاسو سبسکرایب کړی نه نو دا ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ
او که په ذهن کې کوم سوال پیدا شوی وي نو تاسو ما نه په کمنټ کې پوښتنه کولی شئ. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.